څه وخت چې عیسی د خدای د کور نه په وتو نو د هغه یو مرید ورته وویل وګوره استاده څومره ښکلې کاڼي او عمارتونه دي. عیسی هغه ته وفرمایل ته دا لوی لوی عمارتونه وینې په دې کې به یو کاڼی هم د بل د پاسه پاتې نشي او ټول به ونړولی شي. او هر کله چې عیسی د زیتونو په غره د خدای کور ته مخامخ ناستو نو پطرس، یعقوب، یوحنا او اندریاس ته ځان له تپوس وکړو موږ ته ووایه چې دا کار به کله کیږي او د دې ټولو د پوره کېدو نښه به څه وي؟ نو بیا عیسی دې ته وفرمایل چې خیال کوئ چې څوک مو بې لارې نه کي ځکه چې ډېر به زما په نوم راشي او دعوه به کوي او وایي به چې زه مسیح یم او ډېر خلک به بې لارې کي. هر کله چې تاسو د لرې او نږدې جنګونو خبر واورئ نو مه وارخطا کیږئ ځکه چې دا څیزونه به ضرور پیښیږي خو آخر وخت به لا نه وي راغلی. قومونه به د قومونو سره په جنګ وي، بادشاهۍ به د بادشاهۍ سره، په ډېرو ځایونو کې به زلزلې او کاتونه راځي خو دا به د لنګون د دردونو شروع وي. خو تاسو بیدار اوسئ، تاسو به عدالتونو ته حواله کیږئ، تاسو به په عبادت خانو کې په کوړو وهل کیږئ او تاسو به د حاکمانو او بادشاهانو په وړاندې زما په وجه پیش کولی شئ چې د هغې په وړاندې زما ګواهان شئ. خو د آخر وخت نه اول به زما د زیري بیان ټولو قومونو ته وکړی شي. خو هر کله چې تاسو ونیولی شئ او عدالت ته بوتلی شئ نو د اول نه تاسو مه پریشانه کیږئ چې تاسو به څه وایئ. خو هر کله چې وخت راشي نو هغه وخت چې څه د وینا دپاره درکړی شي هغه وایئ ځکه چې دا به ستاسو خبرې نه وي بلکې ستاسو په ژبه به روح القدس ګویا وي. رور به د رور د مرګ جاسوس شي او پلار به د زوی او اولاد به د مور پلار خلاف شي او مرګ ته به حواله کوي. ټول به زما د نوم په وجه تاسو نه نفرت کوي خو هغه څوک چې تر آخره قایم پاتې شي هغه به بچ شي. هر کله چې تاسو ووینئ چې هغه پلید بت چې تباهي راولي په هغه ځای کې ولاړ دی چېرته چې نه دی پکار نو لوستونکي دې پوه شي. نو هغه څوک چې په یهودیا کې دي غرونو ته دې وتښتي. که څوک د چت د پاسه وي هغه دې کله هم کور ته ښکته نه راکوزېږي چې څه ترې وباسي. که څوک په پټي کې وي نو هغه دې د خپلې چوغې راغستلو دپاره نه واپس کیږي. افسوس دی په هغه ښځو چې په هغه ورځو کې امیدوارې وي او په هغې چې بچو له سینه ورکوي. دعا کوئ چې دا واقعه په ژمي کې پیښه نه شي ځکه چې هغه به ډېرې د بدحالۍ ورځې وي. خدای پاک چې دا دنیا پیدا کړې ده لا تر اوسه داسې وخت نه دی راغلی او نه به بیا چېرته راشي. که چېرې مالک خدای هغه د تکلیف ورځې لنډې کړې نه وې نو هیڅ یو بشر به هم بچ شوی نه وې خو د خپلو غوره کړو د خاطره هغه دا ورځې لنډې کړې. او که بیا تاسو ته په دغه وخت کې څوک دا ووایي چې وګورئ مسیح دلته دی یا هلته دی نو باور پې مه کوئ. دروغجن مسیحیان او دروغجن نبیان به راښکاره شي او لوی معجزې او نښې به ښکاره کوي او که ممکن وي نو غوره شوي خلک به بې لارې کي. خو تاسو خبردار اوسئ ما تاسو دا اول نه په دې خبر کړی. خو په هغه ورځو کې د دې تنګسیا نه پس به نور تور شي او سپومۍ به رڼا نه کوي. ستوري به د اسمان نه راپرېوځي او اسماني طاقتونه به ولړزولی شي. بیا به هغې وویني چې ابن آدم به په وریځو کې په لوی قدرت او ډېر شان و شوکت سره راځي. او هغه به فرښتې ولیږي او د اسمان د څلورو طرفونو نه او د دنیا د آخري حدونو نه به خپل غوره کړي خلک راټول کي